پاکستانی طالبانو د دې هیواد پر پوځ د اکتوبر میاشت کې د ترسره کړو بریدونو او د وروختو تلفاتو مکمل راپور خپور کړ. طالبانو یو ځل بیا پاکستان ته نوې خبرداری ورکړ. په اړه پاکستانی پوځ څه ویلي جزئیات همدلته وګورئ او افغان میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستانی طالبانو تحریک ډلې په اکتوبر میاشت کې د پاکستان پر پوځ د ترسره شوو بریدونو تلفاتو تخریب او یرغمل کېدو مکمل راپور خپور کړ. دې ډلې ادعا کړې ده چې په تیر اکتوبر میاشت کې پر پاکستانی پوځ 220 وسلوال بریدونه کړي دي چې پکې 130 پوځیان وژل شوي او 154 نور ټپیان شوي دي. دغه ډله ادعا کوي چې مرجوب له 123 پوځیانو 9 نوي پولیسو 950 ملیشه ځواکونو او 10 د څارګرو ادارو غړو ته اړولې ده. دوی ادعا کوي چې زیات بریدونه د خیبر پښتونخوا ایالت په ملاکنډ د رئیس اسماعیل خان پیښور کوهاټ سویلي وزیرستان ژوب او بنو کې د پاکستانی حکومت پر ضد کړي دي. پاکستانی طالبان وايي په دې بریدونو کې 4 نوي وار د سنایپر پر مټ د پاکستان پوځونه په نښه شوي دي. همداراز زیاتوي یو ځانمرګ برید 9 تعرضي 19 لاسي بمونو و هدفي 8 ځوابي او چریکي بریدونه هم کړي دي چې د یو توغندیز برید سرویره پکې 32 کمینونکي بریدونه هم شامل دي. پاکستانی طالبانو ادعا کړې ده چې په تیر اکتوبر میاشت کې د پاکستانی نظامیانو 14 کلاشینکوفونه یو راکټ لانچر یو سنایپر لس ټوپکې 8 د راکټ ګولۍ او ځینې نور مهم توکي هم نیولي دي. دوی زیاتوي په تیر اکتوبر میاشت کې 33 امنیتي کمرې 3 نظامي ټانکونه 40 پوځي موټرونه 2 پوځي ټانکرونه او 6 چیک پوینټونه یې تخریب کړي دي. پاکستانی طالبانو په دې اکتوبر میاشت کې ځان ته د اوښتو زیانونو یادونه نه ده کړې او نه هم ویلي دي چې دوی دا میاشت خپل بریدونه ډیر کړي که کم کړي دي. پر افغانستان د اسلامي امارت له واکمن کېدو سره سم د پوځ مخالف وسلوالې ډلې پاکستانی طالبانو خپل بریدونه زیات کړي دي چې ورسره هم مهاله پاکستانی پوځ په کراتو پر افغان حکومت تورونه لګولي چې دوی په خپله خاوره کې د پاکستان پر ضد وسلوالو ډلو ته ځایونه ورکوي او له همدې ځایه دوی د بریدونو لپاره پلانونه جوړوي. خو اسلامي امارت په کراتو یاد تورونه بې اساسه ګڼي او زیاتوي چې د پاکستان نامني د دغه هیواد کورنۍ موضوع ده. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ پاکستانی طالبانو هم دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت هغه تورونه رد کړل چې ګواکې دوی پر افغان خاوره کې پټنځایونه لري. تاسې په دې اړه څه ویل لرئ؟ تر بیا ښې چارې لوی الله محمد شه.